کریم خانه جوړ چیرته روانه ده ګوټ ګوټ کېږي پښه دې پسې ده په پښې مې مېګتون خولې لګولې. دا څه غټه ده دلته اولې یو سړی ده دولې سخت مالش کې راځه اولې دې کوم راځه داسې مالشي ده ښه د وسلینو رنګ یې هم زیړي او یو پښه دې کار نه کوي دا بل هم خرابوي دلته درته ولاړ یم ورشه همدا ده واده دې ټکاندې د اخرت شګلې چیرې پکې دې کلدنې استاده بس څه وشو کاک راغی ما دا واده کور مې دا سندره دا شی را خراب کړ را نن هم څه پیسې مې هم نه دي ګټلې تر راځه سربند درته تر ډاډه کم السلام علیکم وکنداني. وعلیکم سلام په خیر راغلی څه مشکل ده دا پښې مې مېګتون خولې لګولې. ها دا خو دومره غټه مسله نه ده حل به شوی مګتون به سي او هغه به سي داسې واسلین به در باندې وایم داسې سپین بیا کې به دې بیا هغسې علاج څوک نه کوي ګوټ خر به دې نسې رانیولی تازه وسلینو صفت دې لږ وخت کې مې یو کس راته وکړ. وبشي دلته دې پښه کټ ته وخېږه هلکه پښه پې سمه که دا کومه پښه دې ده دا مخکې که هلکه ما جکه هلکه هغه بالښت راوړه لاندې ورته کېږده دا چک باندې لګولې ټوله خدای. وبشي غټه مسله نه ده لاندې ورته کېږده لاندې ځه هلکه داسې کېده پاسې کېږده د ده لاندې روړه کېده وبشي غټه مسله نه ده وګوره زه دا خپل ماغو ته خندانې ته ټانګ ورکړم بس پوره سوله مې رسوي دې ځکه مسله ده پوه شوې مېګتون خو دلته چیچلی یم درد یې دلته راځي. ګوره که نه زما که دا نه راله وایي دلته یې چیچلی دغسې تللی درد دغه ځای کې مشکل ټول دغه ځای کې ټوله مسله دغه ځای کې ده پوه شوې اوس به یې درته چک کړم ځکه هلکه ما ورته پاسه خدای خیر کړي ته به دا څادر به لږ ورته خوا کړو دا ځای ده هلکه کومک شه کومک شه مسله ډېره غټه ده پوه شوې داسې بچي ته راسې هلکه کومک شه ما پښه راکش کړه وای دا څه وشول؟ دا څه وکړو هلکه دماکه وشوه هلکه ټک دې واورېده دا ټاک مې واورېده کلدانې استاد دا ټاک مې مخکې نه واورېده او که نه ده مسله ډېره غټه وه دا مسله اوس حل شوه بس هلکه په ارام سره ښه دې جوب له نه صبر وکړه دا څادر یې درته وتړم صبر وکړه حل به شي هېڅ مشکل نشته حل به شي هلکه پاسه لاس ورکړه نه لاس ورکړه مشکل نشته پاسه نه ګوره ځه هلکه ځه کلدانې ته دوه سوه ورکړه با نسې غلطه پښه دې نیوله بله پښه ونیسه ځه هرسې به حلال شوه پوه شوې ډېر سخت و داسې سخت که چا پښه مخکې له وه خوږ شوی پوه شوې ډېر عجیبه و هلکه څه بوی غوندې نه ځي ته وګوره اوهو دا څه کړي دا څه کړي دا غریب باندې هم ډېر زور وارد کړی ده ولاسې هغه غږ غوندې سي وسو هماغلته دا کار خراب شوی ده یاره لرې که دا بالښت لرې که وله سړی درکش مالشي ته یې رسوو هلکه ته را 2 چالانه کسات مونه تېرېږي د انډیا د پاکستان جنګ څه مسله شوه واده دې ټکاندې د اخرت شګلې چیرې دا خو بیا هماغه سندر را واوښته پرون یې دلته بالښت لړلی دا بنده که لکه بنده که اوس بیا کومه پېښه رامنځته نه شي بیا را نه شي راته هلکه د پرونی د دماکې والا نه ښکاري بله بیا یې راته راوړه دا کټ دا پرې ونه لړي نن څه پې شوي دي دا بله پښه هم نه یې پیزوبله کړې دا دواړو را روان کړی ده عقلدانې استاد دا دې څه پې کړي دواړه ګیرونه یې کار پې کړي څه وایي دا هلکه وګوره دا څه پې شوي دي مسله وګوره مسله دا خو پر چابي که که نه څه مسله ورته پېښ شوې ده دماکې وجه خو به نه یا پرون کې وشوه یاره ما ته لږ هماغه ښکاري صبر وکړه زه دا خپل عقلدانې نه
معلومات واخلم چې څه مسله درته پېښ شوې. مسله دې ټوله سر کې ده. سټ در باندې تاسو پښې دې هم دواړه روږېږي. هلکه ته پرېږده ته پرېږده. هلکه ټیټ شوې. پاسه سړی وځلی سړی وځلی. Akılda ne mama? Soğuşu. Baba. Sen de mama. Hacaksa iste kamera. او دا خو ډېر غټ مشکل دی دا خو ډېره غټه مسله نه ده چې حل به شي. خان نه مه راته که نه هغې نه څه خو نه کېږي ته راته خان دې دغلته شروع ده ګوټ خر به دې نسې رانیوایي دومره تېزه منډه به کوي. خپل کلدانې ته ټنګ ورکړم. ته جګ سه هلکه ما ورته جګ کسې پې وخېږو. دې اوس را کشکا کړم ښه راسه بچي ته راسې. Uy, tá sujo. هلکه کومک سه لا پښه را کش کړه. Da sujo. داسې کړې مو خو یو شاګرد هم داسې زوبل کړی نه و. دا خو اول وار داسې وینم. لرې که بیا واړم بېرته بالغ درسئ. ولا ښه ده بس حلال سوه پوه شوې. ښه ده چې خلاص سوه ښه ګاکو. هلکه دا بوی غوتې نه ځي. څښه غوندې بوی ما ته هم راځي. ته وګوره هلک څه کړي دی. خنده مه کوه. بیا هغه راواړوله چې کړي وه هماغه ورځ په راز زړه سوه دا بنده که پیل کوي راغی دا اخته ګوره هغې ما دې دې څه کړي دواړه کې ما جګ شو مړ شو. دا زما کلدانې راته ویتو. سلام ورکړو.